बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته داس د کوم چې تلمی ستوي یعنی د سیسس او د پیمس چې کوم د پښتو پیپر کورس هغه موږ تاسو ته شروع کړو نو په دې کې به تاسو نن داس د کوم چې تلمی ستوي نو زه کوشش کوم چې د سیسس د پښتو چې کومه پیپر نو هغه ټول کورس تاسو ته کور کما نو په نن کلاس کې به تاسو ته د کوم چې تلمیذ ستوي او کو چرته تاسو ته د سیسس چې کم اوس ام سی کیوز د ام سی کیوز خلکو ته ډیر مشکل کو چرته تاسو ته ضرورت نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ زه به تاسو ته ام سی کیوز راوړم او ان شاء الله تاسو چې د ام سی کیوز کمی 20 نمبرې هغه به په اسانه طریقې سره کور شي راځي وخت نه خرابو تلمیذ ستوي تلمیذ دی ته وي کو چرته تاسو ته کوېسچن راشي تلمیذ دی ته وي چې کله په یو شعر کې شاعر د یو واقعي طرف ته اشاره وکړي یعنی شاعر یو شعر ویلی په هغه کې د غزوه بدر طرف ته اشاره وکړي یا مطلب د غزوه احزاب طرف ته اشاره وکړي یا د موسی علیه السلام او د فرعون چې کوم جنگو خپل منځ کې نو هغه طرف ته اشاره وکړي یعنی څنګه چې رحمان بابا وی کنه وی چې د الله در سره عمل نه رحمانه کلخکری در سره یک تنخای یعنی فرعون ته وګوره یعنی مطلب موسی علیه السلام ځان لو او فرعون سره څومره لخر ورسوي یعنی موسی رحمان بابا دې کې هغه طرف ته اشاره کړې ده یعنی کو په کم شعر کې چې کله تلمی استعمال شي نو هغه به د هغه تشریح کول ډیر زیات ګران وي ولی ګران په دې باندې چې د هغه کم واقعي طرف ته اشاره شوی نو ته به پیاله په هغه باندې ځان پوهه کې او هغه مطلب هغه باندې ټول ځان پوهه کې اوس مثال خبره کوزه تاسو ته یو بل مثال درکم د انګلیش یو پوم دی چارج په د لایټ بریګیډ یعنی په دې کې کریمین وار چې کوم د بیټل اف ولاکو اله یعنی دې طرف ته اشاره کړې ده نو بیا په هغه کې تاسو کې ته به دا غټول جنگ نم ځان خبره داسې نور به تاسو ډیر شیرونه کتلی چې په هغه کې واقعي طرف ته اشاره شوی نو په کم ځای کې چې واقعي طرف ته اشاره شوی نو په شعر کې دي ته سوي دي ته وي تلمی یعنی زه امید کوم چې اوس پتا سره تلمی په اسانه طریقې سره درځي یعنی په اسان الفاظو کې کله چې شاعر په یو شعر کې د یو واقعي طرف ته اشاره وکي نو دې ته به موږ سوي دې ته به موږ تلمی وي نو ان شاء الله زما کوشش دا دی چې دې اگزامپل چې کوم دي دا تاسو په خپل هم کته شي د دې چې څومره اگزامپل تاسو به اگزامپل ډېری ورکوي او بیا ورته هغه ایکسپلینیشن هم کوي یعنی مطلب آسان کله چې په یو شعر کې شاعر د واقعي طرف ته اشاره وکي دې تمنګ تلمی وي نو په آسان الفاظو کې به ورته تاسو اگزامپل ورکې څنګه چې ما درکړي او ملګرو کو چرته په سیسس پیمس پښتو پیپر کې تاسو ته څه ټاپک کې مسلې تاسو ماته صرف کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو ان شاء الله زه تاسو ټول معلومات راجمع کوم ملګرو ان شاء الله د سیسس او د پیمس چې کوم د پښتو پیپر د پښتو پیپر صرف تاسو ته دلته په کار نه راځي تاسو ته فدرل پبلک سرویس کمیشن کې هم په کار باندې راځي نو ان شاء الله د دې چې څومره ټاپکس دي هغه به موږ ټول کور کوو په مزه به ان شاء الله دا کور کوو او اوس وخت کې زما کوشش دا دی چې مطلب څومره ټاپکس دي یعنی کم پاست پیپر مطابق چې کم سیز ډیر راځي نو زه کوشش کوم چې زه تاسو ته په هغه باندې ویډیو جوړ کړم او هغه تاسو ته په آسان الفاظو کې زده کړم نو ان شاء الله د دې نه بعد مم تاسو لپاره دا کورس کنټینیو کوم ما د دې لپاره پلی لیست جوړ کړی دی تاسو زما چینل ته تللی شئ هلته پلی لیست دی هغې کې ویډیوګانې دي او هغه کتلی شئ ملګرو اوس ماله اجازت راکئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او کړندي اوسئ د الله په امان